أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دیم عزیز الحق مخزوال امید دی چې خبر روغ جوړ به. بس ملګرو زموږ طرف نه ټولو پاکستانیانو ته 14 اگست ډیر مبارک وي. کوم چې په ملک کې د نن لري یا د ملک نه بهر دی هغوی ټولو ته زموږ طرف نه 14 اگست ډیر مبارک وي. بس ملګرو موږ چې نن په آزاد ملک کې په آزاده باندې خپل اوسېدل کوو، د دې مین نتیجه د هغه مشرانو هغه محنت دی کوم چې د دې ملک په آزادولو کې خپل کوششونه کړي او خپل محنتونه یې کړي، قسمه قسم محنتونه یې کړي. نن موږ په آزاده باندې عبادت کوو یا تلاوت کوو یا جمعات ته تلل کوو یا نور داسې عبادت کوو. د دې مین وجه صرف او صرف د هغه مشرانو هغه محنت دی چې هغوی د دې ملک په آزادولو کې خپل پوره کردار کړی. موږ که سوچ وکړو د دې ملک دپاره کوششونو زیاتره علما کرامو کړي دي چې خپلې وینې پکې توی کړي دي، شهیدان شوي دي، قید شوي دي، قسمه قسم سزاګانې ورله ورکړې شوي دي. یا نور قید اعظم رحمت الله علیه زیاتره موږ په کتابونو کې پڑھاو او ګورو. دغسې موږ که د باچا خان بابا هغه محنت ته وګورو چې هغه هم د دې ملک په آزادولو کې خپل پوره کوشش کړی و. ملګرو که دلته زه هغه ټول تاسو ته دلته به د خپله ویډیو کې وایم کوم خلک چې ما ته معلوم دي او د دې ملک په آزادولو کې خپل پوره کوشش کړی و. واقعي چې دا ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي. زما د خبرې مقصد دا دی چې یاره د دې ملک مثال هغه شین باغ دی چې الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته د تحفې په طور دې ملک مثال د هغه شین باغ دی چې دا په اوبو باندې نه دی راټوکېدلی، دا د انسانانو په وینو باندې راټوکېدلی. نن که موږ د ازادۍ سندرې وایو او خپلې خوشحالیانې کوو نو د دې مین وجه دا ده چې یاره دا ملک هغه مشرانو آزاد کړی و او موږ ته دا الله تبارک وتعالی راکړی دی. که چېرته هغوی هغه وخت کې دا محنتونه دا کوششونه نه وی کړی او دا ملک یې نه وی آزاد کړی نو خدای خبر چې موږ به نن په کوم حالات کې. موږ له په دې ورځ باندې پکار دی چې موږ د الله تبارک وتعالی شکر ادا کړو او د دې ملک دپاره دعاګانې وکړو، نفلونه وکړو چې یاره دې ملک لري الله تبارک وتعالی نور هم ترقي ورکړي. زیاتره کوشش دا پکار دی چې د دې ملک دپاره په دې ورځ باندې دعاګانې پکار دي، د دې ملک دپاره نفلونه پکار دي، هسې هم پکار دی. خصوصا د 14 اګست په ورځ باندې زیاتې پکار دي ځکه چې دې ورځ زموږ د ازادۍ ورځ ده. نو موږ له پکار ده چې په دې ورځ باندې د لایعنې بحث نه د هر هغه خبرو نه چې کوم د الله تبارک وتعالی نه خوښې دي چې د هغوی نه ځان وساتو. زیاتره کوشش صرف او صرف په دې باندې وکړو چې مونځ 2 رکعاته وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعا وغواړو چې یا الله دا ملک موږ ته نور هم پراخه کړه. موږ که نن سبا سوچ وکړو د دې ملک مخالفین لګیا دي، کوشش کوي د دې ملک د بربادولو د دې ملک د تباه کولو، خو د هغوی هغه کوششونه هغه محنتونه تدبیرونه ناکامه کېږي. د هغې مین وجه سره د هغې مین وجه صرف او صرف دا ده چې دا ملک په کلمه طیبه په نوم باندې جوړ شوی دی. د دې ملک مقصد دا دی چې لا اله الا الله. نو بس ملګرو موږ او تاسو له پکار ده چې موږ او تاسو د الله تبارک وتعالی شکر ادا کوو په دې ورځ باندې. اوس تاسو نه ملګرو غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې